سلامونه وختم په خیر د مهال خبرونو ته ښه راغلاست. په کابل کې د لوی څارنوالۍ د 15 تنو کارمندانو وژنه غبرګونونه راپارولي دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټویټر له لارې دغه برید غندلی او دا یې په افغانستان کې د سولې او ثبات دښمنانو ته منسوب بللی او له حکومته یې غوښتي چې عاملین وپیژني. ښاغلي خلیلزاد وویل د سولې د پروسې د ګډوډولو لپاره ځینې هڅې روانې دي، خو دا چې حکومت او طالبان باید د دا ډول پیښو څخه ونه ویریږي او ژر تر ژره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د پیل لپاره ګامونه اوچت کړي. پرون د کابل په د سبز سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر 15 تنه کارمندان د ناپېژانده وسلوال لخوا ووژل شول. ولسمشر غني وایي چې افغانستان د کرونا ویروس په وژونکي پړاو کې دی. ښاغلي غني د کابینې په غونډه کې وویل چې حکومت اوس د ویروس په وړاندې په مبارزه کې تر ټولو سخت پړاو کې دی. ولسمشر همداراز د ښاریانو څخه غوښتي چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي او حکومت هم د دې ویروس سره د مبارزې لپاره له ټولو شته لارو څخه کار واخلي. حکومت بیا له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې د رسنیو قانون کې د بدلون وړاندیز وکړي. ولسمشر غني وایي حکومت د بیان له ازادۍ د هغه د پیاوړتیا او د رسنیو د آزاده فعالیت څخه تل ملاتړ کوي. ښاغلي غني وویل چې دا قانون به د ولسمشر د دویم مرستیال لخوا د هیواد د رسنیو له ټولنې سره په مشورې د څېړل لاندې ونیول شي. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکو د سولې په خبرو کې د واحد لیدلوري نشتون څخه نیوکه لري. د اداري اصلاحاتو مشر او په مزار شریف کې د سولې د خبرو اترو د پلاوي غړی نادر نادري سره د یوې غونډې پر مهال هغوی وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې مدني حقونه په ځانګړې توګه د ښځو لپاره او د لاسته راوړنو ساتنه باید په پام کې ونیول شي. په همدې حال کې ښاغلي نادري وویل چې د سولې په خبرو کې به د ښاریانو ټولې غوښتنې په پام کې ونیول شي. افغانستان او ایران هیلهمند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړخیزو همکاریو سند وکولی شي تر راتلونکو 3 میاشتو وروسته یې شي. د هیواد بهرنیو چارو وزارت واکپال وایي له ایراني چارواکو سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا بحث کړی او د ټولنیزو همکاریو د سند پر سر یې هم پرمختګونه لرلي دي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر د کډوالو په وړاندې د ستونزو پر حل ټینګار کوي. له دې سره هممهاله د ایران د برېښنا وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډون اقتصادي برنامو له پراختیا خبر ورکړی او تر راتلونکو 6 میاشتو د هرات خواف د وسپنې درېیمې قطعې له پرانیستلو یې هم ډاډ ورکړی دی. د تورخم بندر له 4 میاشتو وروسته پرانیستل شو. د ننګرهار سیمه ییز پازوال وایي چې په لومړی ګام کې 13 ورځ څو بار وړونکي موټر چې پکې میوې، سبزۍ او د سکروټو ډبرې هم پکې شاملې دي پاکستان ته صادر شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر پانګه اچوونکي وایي چې په دې مهال کې په میلیونونه ډالر تاوان لیدلی دی. له بلې خوا د سوداګرۍ او پانګه اچونې خونه حکومت د سوداګرو د ستونزو په حل کې په ناغېړۍ تورنوي او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په تګلاره کې د بدلون غوښتونکي دي. سعودي عربستان سږ کال د حج مراسم محدود کړی دی. د هیواد اعلان وکړ چې بهرني حاجیان به د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سږ کال حج کې د ګډون اجازه ونه لري. د دې هیواد اعلان پاڼې پر بنسټ یوازې په سعودي عربستان کې مېشته خلک کولی شي د حج مراسم ترسره کړي. په نړۍ کې د کرونا ویروس شمېر 9,980,000 تنو ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان د ګزارشونو پر بنسټ د ویروس تر اوسه د 415,000 تنو ژوند اخیستی او نږدې 15 میلیونه تنه هم بیا روغ شوي دي. امریکا او برازیل تر اوسه هم په کرونا ویروس د اخته کسانو ډېر شمېر لري. د دې مهال خبرونه همدومره و. له پاملرنې مو مننه. الله مو مل.